د کوهاټ په ګمبر تحصیل کې د زراعت محکمې لخوا کروندګرو ته د میوو باغونو لپاره مهم توکي ورکړل شوي. په دې توکو کې د میوو بوټي، تخمونه، سره، دوايانې، زغنتار او نور ضروري وسایل شامل وو چې هدف یې د باغونو پراختیا او د کروندګرو اقتصادي حالت ښه کول دي. بجلی یونټ دومره زیات شو چې زه زمیندار ګورم هغه چې دغه سره که 100 کنال ځمکه ده نو 5 کنال ځمکه کري او نوره پرېږدي نو دا د هغه نه چې دا خو به بوټه ټوله بنجر شي فوډ سیکورټي مو ته جوړه شي نو دې په هغه کې نن چې دا موږ کوم پروګرام کړی و دا مو 83 سولرایزیشن فری وکړو دا کمپلیټ شوي دي او نور چې دا 300 پورې موږ نور ټارګټ ده او پلس هغه ته دو کې موږ کھاد چې کومه سره ده او د بیج د سیډز دي اونین والا عام ورکړو وتا او ورسره سپری پمپونه ورکو ورتا. په دې دستور کې د ضلع انتظامی او د زراعت محکمې چارواکو، بلدیاتي غړو او ځایي مشرانو ګډون وکړ. ګډونوالو د حکومت یاد ګام ستایلې او د کروندګرو لپاره ګټور بللې. 100 بوټي مالټو ولا سر ته وراسي دا کله میوا چلو کیو دا کم سے کم پر ایر تا 3.5-4 लाख रुपए میوا کوي ماته پته ده زه خپل باغونه می خسته خرڅ کړی نو هغه داسې ته سره بل یو شي باغ ولګی ته یو دوا باغونه ولګی نو ستا ولا مزدوري ته ضرورت نشته. کروندګرو ویلي چې دې سره به نه یوازې د هغوی ځمکو لپاره د اوبو کمې پوره شي بلکې د هغوی اقتصاد به هم ښه شي. ان شاء الله دې سره مو لکه په دې ټیم باندې د 10,000 نایبه او بیل وو د بجلی والا لہذا هغه نه مو د سلرایزیشن سکیم سره بو ډیره زیاته فایده حاصل شي چې د دې بیل نه 10 نه 15,000 20,000 1 लाख پورې بیل ما جمع کړو لہذا اوس د بجلی والا ماته ضرورت ختم شو د دې سلرایزیشن سره بو د مو معیشت مضبوط شي د مو فصل بو مضبوط شي هغه نه ډیره فایده حاصل شي. په دې مهال مشر ملما افتاب عالم اپریدي وویل د دوی حکومت د زراعت ودې لپاره بیړني ګامونه اخیستل غواړي او د صوبې په بیلابیل سیمو کې د ډیمونو جوړولو پلان لري. دې سره به نه یوازې شنډه ځمکه آباد شي بلکې د ځمکې لاندې د اوبو کچه به هم لوړه شي.